خپله لاسه ګوله لاسه هغه متل دی چې زیاتره وخت یې مجردان هغه وخت کاروي چې کله ترې د واده په اړه پوښتنه وشي. مخکې له دې چې د موټک په اړه خبرې پیل کړو، ستاسو لپاره 2 خوشخبرۍ لرم. اوله خوشخبري دا ده چې موټک هیڅ دیني او دنیوي زیان نه لري. او بله خوشخبري دا ده چې که څومره موټی وهئ په لاسونو باندې مو ویښته نه راشنه کیږي. د دیني زیان د نه لرلو په اړه به تاسو ټولو د شیخ حماسي خبرې اورېدلې وي چې وایي صحابه به خپل بچي په استمنابریت باندې عادت کول. په جهادونو کې به استمنابریت صحابه کوله. عبدالله ابن عمر به روزه په استمنابریت ماتوله. شیخ حماسي په دې خبرو کې د شریعت د سترو کتابونو حوالې ورکوي او ادعا کوي چې موټک وهل کوم شرعي مشکل نه لري. اوس راځو د بلې خوشخبرۍ ته. که تاسو تر اوسه پورې د موټک له امله د لاس په ورغوي باندې د ویښتانو د راختلو تر شا افسانه نه وي اورېدلې، نو اجازه راکړئ چې زه یې درته تشریح کړم چې ولې د موټک په اړه داسې دروغ خبرې رواج شوي دي. په پخوا وختونو کې چې د ماشومانو مړینه زیاته او د خلکو اوسط عمر کم و، نو د ماشومانو د زیږولو پروسه د بقا لپاره مهمه ګڼل کېده. هغه وخت د قبیلو مشرانو ګومان کاوه چې هر انسان کې یوه معلومه اندازه سپرم او مني موجود دي چې باید د موټک وهلو او ضایع کېدلو پر ځای د ښځې په کوس کې وڅڅول شي. دوی له دې ناخبره و چې یو انسان په یوه دقیقه کې 50 زره سپرم تولیدوي، نو ځکه یې ګومان کاوه چې د موټک وهل به د انسان سپرم ختم کړي او بیا به د ښځې د حامله کولو قدرت نه لري. پخواني یهودان تر اوسه پورې د موټک ضد دي، دا ځکه چې دوی وایي په موټک سره د ماشوم زیږولو جوهرناکې او به عبث ضایع کیږي. په نننیو مسلمانانو کې هم زیاتره خرافات له یهودانو څخه راغلي. په انګلیسي ژبه کې موټک ته د ماسټربیوشن ترڅنګ اونانیزم هم وایي، او دا نوم په بایبل کې د یو داسې کس له نوم څخه اخیستل شوی چې نوم یې اونان و او له خپلې کونډې وریندار سره یې د سیکس پر مهال د خلاصېدو پروسه ځنډوله. یعنی چې کله به خلاصېدو ته نږدې کېده نو خپل مني به یې د ښځې له کوس څخه بیرون څڅول. اونان په دې کار سره غوښتل چې ښځه حامله نشي، او په موټک کې هم د ښځې د حامله کولو اوبه ضایع کیږي، نو ځکه اونانیزم د موټک معادله کلمه ګڼل کیږي. د تاریخ په اوږدو کې په موټک باندې پابندي هیڅکله په بشپړ ډول نه ده لرې شوې. په انګلستان کې د ویکټوریا دورې پر مهال د ناروغیو مکمل لیست موجود و چې لامل یې موټک ګڼل کېده. په دې لیست کې لیونتوب، میرګي، سردردي، له پوزې څخه د وینې بهېدل، نفس تنګي، د زړه ناروغي، خارښت او بدبويي شامل وو. په دې وخت کې د موټک پر خلاف ډېر وحشتناکه تدابیر نیول کېدل چې له جملې څخه یې د نرانو سونتول او د نجونو د کلایټوریس یا کوس منډکې غسول شامل وو. موټک او جنسي خوند څخه د منع کولو په پار د نجونو د سونتولو دود اوس هم د افریقا لویه وچه کې په میلیونونو نجونو باندې ترسره کیږي. که پر موټک باندې څومره مذهبي او کلتوري پابندي ولګیږي، بیا هم مشران پوهیږي چې ماشومان دا کار کوي. نو د دې لپاره یې د ماشومانو پر ذهنیت باندې کار وکړ او داسې افسانې راویستلې چې د دوی زړه له موټک وهلو څخه تور او د دوی لاسونه له عورتونو څخه ورلنډ کړي. اول یې د لاس په ورغوي باندې د ویښتانو د راشنه کېدلو افسانه راویسته. خو چې کله ماشومان پوه شول چې هر سهار د لاسونو ږمنځول دومره ګرانه خبره نه ده، نو مشرانو هم د نورو افسانو په جوړولو پیل وکړ او دا افسانه یې په ټوله دنیا کې مشهوره شوه چې موټک وهل انسان رندوي. د میلینا په نوم یو ایټالوي فلم کې یو ماشوم د یوې ښځې نیکر پټوي او د شپې ورته موټک وایي. د موټک پر مهال یې د تخت سپیرینګونه غنجا کوي. پلار یې ورته غوسه کیږي چې لږ ګزاره کوه، سترګې به دې ړندې شي. په سبا هلک تیل راوړي او د تخت سپیرینګونه پرې غوړوي ترڅو د موټک پر مهال غنجاونه کړي او د پلار له غوسې څخه یې خلاص شي. له دې ټولو افسانو وروسته د دانو د درملنې نمایندګي رامیدان ته شوې او د موټک پر ضد اعلان وکړ چې موټک وهل د دانو د راپیدا کېدلو لامل کیږي. تر ټولو احمقانه افسانې دا دي چې وایي له مرګه پس چې کله موټک وهونکی راژوندی کیږي نو لاس به یو میندوار وي او له لاس څخه به بچي پیدا کیږي. نور بیا دا استدلال کوي چې په یو ځل موټک وهلو سره په میلیونونو داسې سپرمونه ضایع کیږي چې هر یو د یو انسان کېدلو ظرفیت لري. لکه څنګه چې د جنین سقط کول قتل ګڼل کیږي، نو دا ډول موټک وهل نسل وژنه ده او د دوی په ګومان هټلر به دومره قتلې عام او نسل کوشي نه وي کړي لکه یو موټک وهونکی چې کوي. خو اوس زیاتره خلک پوه شوي چې دا خوشي چټیات دي، نو ځکه په دې افواهاتو باندې سرونه نه خوږوي.